د 1300 ورځو نه په عطا باندې قسمه قسم خبرې روانې دي چې د عطا هسپتال اوسه پورې ولې جوړ نشولو. نو ما عطا سره سفرې شوي وي دغه هسپتال د وجې ما ضروري وګڼله چې هغه سفرې تاسو سره شریکې کړم. تېرو څه وختونه عطا مو سره په رابطه کې و. داسې کمپنیانو سره زما میټینګز وشي چې هغه دغه پروجیکټس کوي، دغه شان هسپتالونه یې جوړ کړي وي. پاکستان کې قسمه قسم کمپنیانو سره ورته مو آنلاین میټینګز وکړلو. څه کمپنیانې هغې کې شارټ لیسټډ شولې، میټینګ ته هغو سره وخت طی شولو. چې کم وخت مو سلیکټ کړی و، بدقسمتي د وجې مغه وخت کې پاکستان کې سیلاب راغلو او په افغانستان کې زلزله وشوله. عطا هغه زلزله ځپلي چې کم خلک وو هغو په خدمت کې شپه ورځ مصروف شولو. دلته مو سیلاب خلکو په منډې ترړې کې مصروف وو. دې کې د هغه میټینګ وخت راغللو. میټینګ په لاهور کې و. لاهور کې ومه په راشن تقسیم کې ومه چې عطا ماته ویلو چې زه درځم در روان یم دغه میټینګ ته. په توره شپه افغانستان نه راغلو، تورخم ته ټیکسي وکړه او بس سټینډ نه ویډیو کال یې وکړلو چې زه په بس کې ناست یم او در روان یم. که دغه انسان غوښتلی نو دوی ځان ته یو ښه ګاډی هم کوی شو، جاز ټکټ هم کوی شو، خو دې سره د هغه خلکو پیسو احساس و. بای روډ په مشکل کې په سورلي بس کې لاهور ته را روان شولو. په تورې شپې باندې را روان وو. مو ورته هلته مخته راغللو، سحر منځه ټایم کې هغه لاهور اډې ته راغللو. چې اډې ته راغللو نو چې هغې حالات ما وکتلو، دغه لاس ټول شین و، زخمونه و پکې، ټول بدن یې زخمي و، کپړې ګنده وې. ما ته تپوس وکړو چې څنګه جنګ دې کړی دا که ولې؟ نو ما ته یې ویلي چې زه هلیکاپټر نه وغورځېدلم چې کم د راشنې سامانونه به ما زلزلې خلکو ته یا هغه ځای ته وړلو. خو هغې په باوجود هم دا انسان هغه میټینګ ته راورسېدلو. 6 بجې تقریبا راغللو او 9 بجې میټینګ و. چې میټینګ وخت وشولو، مو هغه میټینګ ته لړلو. هغه د کینسر هسپتال ویزټ یې وکړلو. یو واټ مریضو حالات، انجینیرز، ټول ټیمز، ډاکټرانو سره میلاو شولو. دغه شان هسپتال په افغانستان کې څنګه جوړوم. هغې نه بعد مو 2 میټینګ په پېښور کې سهار ته شولو، هغه هم د کینسر یو هسپتال کې. نو په توره شپه مو هلته نه سفر شروع کړو، نم آرام وکړو، نم سکون وکړو. هغې په هوټل کې شپه هم کوی شوه، سکون هم کوی شو. خو هغه ویل چې نه، سهار میټینګ ضروري ده. ټوله شپه مو سفر وکړلو. سهار چې مو پېښور ته راورسېدلو، هغه بل هسپتال ته لاړلو. هلته کې میټینګز وشولو، ټول هسپتال ویزټ وشولو، مریضانو سره، ډاکټرانو سره، هر چا سره ملاقات وشولو. دې کې د څه کمپنیانو کار چې خوښ شولو هغو سره بیا اګریمنټ یې وشولې. دې هسپتال میټینګ نه بعد عطا ویسار نه شولو. په مغه ورځ ډایرکټ لاړو دوباره افغانستان ته او په زلزلې خلکو خدمت کې دوباره مصروف شولو. نو د خبرې مقصد مې دا ده، هغه سړی مخلصه ده، خپل آرام، سکون، ځواني، کور، بچي، هر څه یې پرېښي دي. نو د هسپتال جوړول داسې نه دي چې عطا به چوټکي بجاو کې او یو هسپتال به هلته جوړ شي. په هسپتال وخت لګي، هسپتال ته انجینیرز لګي، هسپتال ته تکړه خلک لګي، ډاکټران لګي، ټیمز لګي چې څنګه به ډیزاین کېږي، څنګه به جوړېږي، علاج به پکې څه کېږي، مشینرۍ به پکې کمې لګي. نو په دې هر څه کې وخت لګي. عطا په دې کار کې، په دې منډه کې خپله ځواني، خپل ژوند، هر څه یې پرېښي دي. ذاتي هغې یو خواهش نشته ده. هغه صرف دا خواهش همیشه کوي چې ورسره میلاو شي چې دغه هسپتال دې جوړ شي او په ښه لاسونو دې جوړ شي، چې یو مثال جوړ شي خلکو ته. هغه چې کله هم سفر یې کړی دی، هغه مو په بیمارۍ کې کتلی ده، هغه مو په جړا کې کتلی ده، هغه مو په مشکل کې کتلی ده، خو همیشه یې خپل سفر جاري ساتلی ده. خو دا سفر داسې نه ده چې په یو ورځ کې به هسپتال جوړ شي، په یو میاشت کې به جوړ شي، په یو هفته کې به جوړ شي. په دې به کالونه لګي. دا د پوره افغانستان خلک ذهن سازي وکړي چې په دې به ټایم لګي. تاسو ورته وخت ورکړئ، تاسو ورته ساعت ورکړئ. دا وخت په هغې باندې الزامونو لګولو نه ده، په هغې باندې ګوتو اوچتولو نه ده، بلکې هغې ته د تاسو زموږ ورولي، ملګرتیا ضرورت ده. چې چا ورسره مرستې کړي دي، هغه د په خپلو مرستو باندې یقین وساتي. تاسو الله دپاره کړې وه، تاسو عطا دپاره نه وه کړې. نو الله سره خپل تعلق وساتئ او صبر جوړ کړئ او مزید ورسره ودرېږئ چې دغه کم میشن یې شروع کړی و دا پوره کړي، خلکو ته پاتې را نه شي. ډېرو خلکو نظر دی ور باندې، ډېر خلک غواړي چې دا پوره نه شي داسې. خو موږ عطا سره ولاړ یو او دغه امید کوو چې ټول خلک به ودرېږي. دغه ویډیو مقصد صرف دا و چې خلکو ته ریالټي مخته راشي چې هغه سړی شپه ورځ یې کړې ده، په سفرو کې ده، میټینګونو کې ده، اګریمنټ یې کوي. ډېر په مشکل افغانستان ته خلک غاړه یږدي چې هلته کار وکړي. هر سړی چې افغانستان خبره واوري، زیاتر خلک دا وایي چې موږ هلته نشو تللی، نشو کولی دا کار. خو هغې په باوجود هم د هر څه روان دي. د انشاءالله چې هغه ورځ به راځي چې هغه هسپتال به موږ ګورو. دا پیغام در سره شیر کې عطا دپاره، عطا مینوالو دپاره، افغانستان دپاره، هغه هسپتال دپاره چې خلکو تنقیدونو د وجې هغه هسپتال جوړېدل پاتې نشي.